د لر او بر پښتنو وتلی یو نامتو شاعر ممتاز اورکزی له پاکستاني ریاست څخه څه غواړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په هکله یې څه ویل دي دا معلومات مو ټول درته په همدې ویډیو کې راټول کړي دي درنو کتونکو السلام علیکم که چیرې تاسو د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ د کوزې پښتونخوا وتلی یو نامتو شاعر ممتاز اورکزی په داسې حال کې خپله خوله خلاصوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو او غړو باندې سخت ظلمونه کیږي ممتاز اورکزی پرون پر خپل فیسبوک پیج باندې ولیکل کراچۍ کې بیا پر پښتنو مشرانو مرګونې بریدونه روان دي پرون بیا د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کونسل غړی ظفر الله پردی شهید کړی شو اخر تر کومه به دا د مرګونو سلسله روانه وي آیا مرګونه د ستونزو حل کیدی شي آیا دا د مرګونو تجربه دومره تکرار نشوه چې خپل اثر یې وبایللو آیا دا د مرګ سوداګر اوس هم نه پوهیږي مرګ هیڅ کله هم پښتانه او سیاسي مشران نشي ویرولای دا توطیه باید نور له منځه ولاړه شي تاریخ ګواه ده چې داسې مرګونه سیاسي تحریکونو ته لا طاقت بخلی دی لا یې خپل هدف ورته روښانه کړی دی او لا یې هم ګړندي کړي دي د پښتنو د مشرانو نیول شکنجه کول او وژل هیڅ کله هم نشي کولای چې د خپل قوم فکر لرونکي خلک د خپل مرام نه په شا کړي او هیڅ کله به هم دا کار ونه شي دی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د خپلو پښتنو حقوقو لپاره راوچت شوي دي او تر څو چې دغه حقونه ترلاسه کړي نه وي تر هغې به په شا نه شي د پښتون ژغورنې غورځنګ له تیر 2 کاله راهیسې جوړ شوی دی چې د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه کوي په راس کې منظور احمد پښتین د ورسره علي وزیر او محسن داوړ هم د دغه غورځنګ کوي مشران بلل کیږي منظور احمد پښتین د 13 جنوري میاشتې په 24مه نیټه په پېښور ښار کې ونیول شو چې لا تر اوسه پورې هم په نامعلوم برخلیک اخته دی او لا هم په زندان کې ساتل کیږي د ځینو رسنیو په حواله د منظور پښتین ضمانت هم منل شوی دی خو لا تر اوسه پورې روښانه نه ده چې ضمانت یې هم منل شوی دی او بیا ولې په جیل کې ساتل کیږي